قرآن وګورئ دا بزرگان پوهیږي چې د غریب او د سرمایه‌دار عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویلې شي ولی ځکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان شي عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس وتولى ورترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي او بګورئ د قیامت پورځي او بګورئ د قیامت پورځي چې لوی لوی ډلې به د چا جهنم ته روانې وي عالم بزرگ اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاورو لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چریټیټه خبره نه وکړي دا ځای چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دې نه ښه دوی به ما ته بله ښکاره نه شي د دې لویه وجه دا وه چې بادشاهان به هم د ګریوان نه نیوه او چرې ورته ټیټه خبره نه وه تاسو خیال راغی دا جرأت په ځان کې پیدا کوئ افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد دا دی چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په 40 کاله د پاکستان کې ما 40 منټ هم د پاکستان حکومت نه دی منلی نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم دا کوسډب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړي چرای او څوک بناستي هغه ورځي او ناسو سیګریټ مونږ خو په ځان پویم نشو بس لړې ملتام 50 لک روپۍ والے وي ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پرز بستا سو خېټه چرګان بار را غورځي हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन ما ته خو د خاورو تولې ډیونی او ستا په کور کې د جنریټرې لګېدلي په ما د لوډ شیډینګي لس ګنټې د را باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټرې لګېدلي ولې ته د کمې مور زوی والله چې تیکه تیکه د کومه پکوړی د کېدم او غوښې د سپو ته واچم که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه قیمه نه کړه او د دوی غوښې مې په سپو نه خوړې نو زه به د سړي زوی سپو ته به غوښې 2 کروڑه به مرداروم اعلی به د 8 کروڑه د سړي زامن کی کني والله کې د سړي زامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحبه د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه وځي او که خراب سړی په سپي کې نه وځي زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدای هم پرې خیر رسول هم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاورو غوندې پراته د خاورو بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان که یو ظلم د زلف پلاس کې وزي
یو ویخت بدی پدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا پا بوسا پرشی دا نعمت بد جنت پا خوان ورنکما سو نوینم ستاسترگی که خدای کاندی عزرائیل لبتر حقی زان ورنکما معشوقی دا عاشقانو دین ایمان لے معشوقی دا عاشقانو دین ایمان لے زبچا لرخ پل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا دا شنڈو جام حرام دے سو دخپلو وینو جام تاوان ورنکما دا یار در ورشی دا یار در تپوس حضرت صوبان نو کئی صوبان عاشق دے جناب محمد رسول اللہ طول اورد جناب رسول اللہ نلید نو پا جڑائے اور استے رکھ ما خامی چی ولیدنو بیائم جڑل ورتوے صوبان اوس خودی ولیدم دا اللہ بندنو اس ولی جاڑے ورتوے یا رسول اللہ پا قیامت کے کز جنت تلاڑ ماں نو تب چرتا پا جنت کے پلوی عمر تبو کے ناستے یا رسول اللہ دا سی جنت بزد سکم چی چرتا پا کتانوی نما جنت خبر استاد لی دو کم قرآن را گئے من یطوع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے پیغمبر صوبان تا ہوا یا چی پا دنیا کی دی چا سرا میناو پا چا مائن یہ نو پا جنت کی بم دا سروے دا عشق زما عزیزان عشق یو درد دے چی دی چا پڑھ کے پیدا شا ورشای ابو ہریرہ نا دا در تپو سکے لس ورد شوی لس ورد روٹائی نوا پڑ ابو ہریرہ ہو گئے وہ یا رسول اللہ پخدے میں دی قسم ہوئی چٹولا ورز میں تمنا داوی چسترگو مستا چہرہ انور تکتلے او پزل مستا حدیث لکلے کی دلے واللہ کنے میں در اٹھائے پرواشتا او ند لوگے او ند تندے او ند ناستے او ند ملاستے شوق میں دادے جسترگو میں تا قتلے او پزر مستا حدیث لکلے کی دلے. ابو ہریرہ بلالنا اے بلالا سامل کے دخدے بندہ چکلد جنت تلارش نستاد پڑو کشار مانا مخکم پا جنت کے روان تاو شاکا مونگ دغت یو سڑے اور اٹھائے باورتا تیار را دری ورز پھر اٹھائے بند شو دا امتحان دا پارا دری ورز چه بند شو نو لارو دی یہودی پا دروازہ کے سوالو روٹائے یہودی سلو روٹائے ورکڑی دا غسپے ورکتے غپا غپا دا یو روٹائے ورواچولو چه غاغو خوڑا بلت بیا غپیا بلے ورواچولو چاہے خوڑا بیا غپیا سلور والا روٹائے ورواچولو بیا سپی غپل ورتل کور دے وران شخو مالک تی دری سلور روٹائے راکڑی وادی وا خوڑی نو اس والی غاتے اسپی ورتل کور ستا وران شا چه روٹائے مالک در کولا نو دا غی عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټۍ بند شو نو رالی د خدای دشمن په کیسه کې د سوال وکړو زه د یهودي سپیما که د لوږې مړ شم په دې دروازه کې والله که بلې دروازې ته لاړ نن د سود د زکات د سود فکس ډیپازټ او سیونګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي هغه نه 2% حکومت کټ کی زکات نامه پې کې پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرانه وی کیږي
غول چې په سوچا پلیټ کې واچي الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي. هغه د سود د زکات پیسې نن مونږ لا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي. ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټ پوری کا ټولې دوی واله چا غریب له انا ورنه کړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما دې خپل خدای ته څه ویلي نو چې ما خام مې ویلي سهاریا کار کړو چې سهاري ویلي ما خام په سلويخ کال کې مې سر نه دې ټیټ کړې د دې غدارانو او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی دی که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغه په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغه به منم نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دل تبادل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو بیا ګیره پسې بد وای منو بیا نو ګیره والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولار دی هغه د اخلاق څنګه نیولې خلا بند که خلا دې د مرګ په ناره ټپه شنو هغه سره خبرې کوي اخلاق څنګه نیولې څه چل دی لاس در کی دا سمه لاسو لاس در کی السلام علیکم څنګه یې کړی جوړې دسړه غریب سره لاس در کی السلام علیکم جوړې طبيعت ښه ده معتبر لاته جوړې تکړه کړی جوړې مونږ جواب تاسو کې دا زینم ستړي شي په داسې کې وازم نیولې هغه سره څه دي دا پیسې تلری کده غلو ډېرې ده کنه ده ها دا غلو ډېرې نه په پیسو خو څوک نه سړي په دولت څوک نه سړي انسانیت خو په دولت نشي رحمانه کبوت سلزله د سرو شي انسان نه دی د سرو درو بوت ته څوک انسان وای انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوری چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې دیاله خپل نیکان شه هغه ورځ زموږ جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیان خلکو کېړې واغسته روان زرا پاسه ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پریږدي ا طالب منډه کا دروازه بند یې باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډېر تنگ کړو کنه
نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لای په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر ته نه سمې لا پوزه په ماته کې ول خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټه ته نه ممکن کې نه دي خبر اوره اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کې چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اورېدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کی یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وای زه وزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه ما په دې خبرو پوهیږم